او هر څوک چې کلمه د لا اله الا الله ډېره وایي او پر ژبه باندې یې جاري اور د دوزخ دی نه سوځي. او که چا د جمعې په ورځ باندې کلمه د لا اله الا الله وویل 200 واره خدای تعالی عز وجل په عملنامه کې د دغه انسان ثواب د 40 قبولو حجو خدای تعالی عز وجل ونیشته کېږي. علیه السلام فرمایي که چا وروسته تر لمانځه د سهار چې لمونځ وکړي او په مسجد کې کښېني تر هغه وخته پورې چې لمر راخېږي او دغه کلمه د لا اله الا الله وایي او وروسته د مازدیګر تر لمانځه تر لمرلېدو پورې دا کلمه د لا اله الا الله ووایي. په مابین کې د دې کلمې د دنیا خبرې ونه کړي پر خدای تعالی باندې حق ده چې الله عز وجل به دی خامخا و جنت ته استي او پوښتنه به په ورځ د آخرت د لږو د ډېر هم نه دي نیول چې د خدای تعالی عز وجل د دغه بنده څخه په ورځ د قیامت او شفاعت به وي چې د 80 کسانو د هغسې کسانو چې واجب سوی وي دوزخ ورته مستحق د دوزخ وي د هغسې کسانو شفاعت په ورځ د آخرت کېږي. که چا په وخت کې د اوداسه کلمه د لا اله الا الله وویل تر هر څاڅکي باندې چې د ده د اندامو څخه تویېږي خدای تعالی عز وجل یو ملکه پیدا کړي تر ورځې پورې د قیامت دغه ملکه کلمه وایي او ثواب یې و دغه شخص ته چې دا کلمه یې په اوداسه کې ویلې د خدای تعالی عز وجل یې د دغې ملکې ثوابونه ټول پروردګار عز وجل وده ته ورپسوي. هر سړي ته په وخت کې د خوب چې و خوب ته ځي 10 واره کلمه د لا اله الا الله محمد رسول الله وویل داسې ثواب لري لکه یو مرئي چې په لاره کې د خدای عز وجل عذاب وګرځي. ګرانو محترمو هر څوک چې کلمه د لا اله الا الله وایي او ورد یې ګرځي او ذکر یې ګرځي خدای تعالی عز وجل دی د اوره څخه د دوزخ ساتي. پروردګار عز وجل وحی و موسی علیه السلام ته ورکړي چې ای موسی علیه السلام د امت څخه د علیه السلام یو قوم دی چې په زوره کلمه د لا اله الا الله وایي دا دوستان زما دي زه خپل جدار اولین و دغسې قوم ته ورکوم او دا په مثل باندې د پیغمبرانو او ثواب د پیغمبرانو ورکوم. هر څوک چې وروسته تر لمانځه د سهار 10 واره کلمه د لا اله الا الله ووایي او وروسته د ماسپښین تر لمانځه 20 واره ووایي د مازدیګر تر لمانځه یې 10 واره ووایي د ماښام تر لمانځه 40 واره ووایي د ماخوستن تر لمانځه وروسته یې 50 واره ووایي تر وترو وروسته 60 واره کلمه د لا اله الا الله ووایي خدای تعالی عز وجل د 60 لکو ثواب د 60 لکو کالو ثواب خدای تعالی عز وجل د په عملنامه کې کاشي او جنت ته خدای تعالی عز وجل دا سړی داخلوي او په جنت کې خدای تعالی عز وجل 60 شهر ور عطا فرمایي په هر ښار کې 60 قصر وي په هر قصر کې 60 خونې وي په هره خونه کې تخت د زرو پروت وي او پر هر تخت باندې هوره ناست وي. د دې حدیث روایت بیهقي کړی دی. علیه السلام فرمایي هر چا ته 100 واره کلمه د لا اله الا الله وویل په ورځ کې د ده مخ به په ورځ د قیامت د 14 سپوږمۍ په رقم باندې ښکاري. علیه السلام فرمایي تاسو د خپل بدن زکات وباسئ چې د بدن د زکات دا دی چې کلمه د لا اله الا الله علیه السلام مبارک وایي تاسو ډېره وایي. په کتاب کې راځي یو لمونځ دی صلات الذاکرین ورته وایي مؤمن باید دا لمونځ په خپل عمر کې یا چې فارغ شي دا لمونځ باید وشي. خدای تعالی عز وجل بیا حشر په ورځ د آخرت د ذاکرانو سره راپورته او هر حاجت چې د خدای تعالی عز وجل څخه وغواړي خدای تعالی عز وجل به حاجت پوره کړي او ثواب به خدای تعالی عز وجل ورکړي و دغه شخص دونه ثواب چې هغه به په 29 ځایېږي. 4 رکعاته لمونځ په هر رکعت کې وروسته تر الحمدلله 15 واره قل هو الله احد ویل وروسته تر قل هو الله
په ولاړه کې 300 واره کلمه د لا اله الا الله ویل، په رکوع کې، په سجده کې او په قومه کې چې د رکوع څخه راپورته په مثل د صلات تسبیح د لمانځه 40 واره کلمه د لا اله الا الله ویل. وروسته تر لمانځه 300 واره ویل، 360 واره ویل کلمه د لا اله الا الله. شیخ باعزید بوستاني صاحب فرمایي چې زما څخه دا لمونځ یو وخت قوت شو، 40 ورځې غمجنه وم. او دی مبارک فرمایي چې ما علیه الصلاة وسلام په خوب ولیدي. باعزید بوستاني صاحب وایي چې علیه الصلاة وسلام ما په دغه شپه په خوب باندې ولیدي چې دغه لمونځ صلات الذاکرین لمونځ ما وکړ. او هر چا که په خپل عمر کې دا لمونځ وکړي پر ده باندې جنت حلال دی او دوزخ په حرام دی. کتاب وایي نو کتاب وایي ټولو مؤمنانو او مسلمانانو ته چې دغه لمونځ په خپل عمر کې یو ادا وفرمایي چې خدای تعالی عز وجل جنت ورته واجب کړي او د اور څخه د دوزخ یې وساتي. قال زازان وانا النبي صلى الله عليه واله وسلم من قال لا اله الا الله محمد رسول الله مع الوضوء اكرمه الله تعالى ب12 مقامات. علیه الصلاة والسلام فرمایي کشاف کامل او داسه سره کلمه د لا اله الا الله محمد رسول الله وویل په 12 ځایو کې به خدای تعالی عز وجل د دې عزت او اکرام وکړي.